نمبر آیاتی مبارکہ. دی آیاتی مبارکہ کی اولنے حکم دو چھ ولا تقربوا مال الیتیم منز دے کے گئے مال د یتیم تا. د یتیم د مال حفاظت کوي اغه پوری چې کله د بلوغ ته ورسی. چې کله بنده بلوغ ته ماشوم ورسی د یتیم والی حکم ختم. دا بیا یتیم نه دی. د سره به گزاره او نرمی او د مال حفاظت په د بلوغ پوری ډیره ذمہ داری ده. نو دی آیات مبارکہ کی اولنے حکم د مال د یتیم و دویم و اوفو بالعهد پورا کوي وعدی لره ان العهد کان مسئولا بشک دا وعده چې د دې به تپوس کېدلش. نو لسم حکم چې دی هغه د وعدی پورا کول دی. یو عهد او وعده هغه د چې هغه د بنده او د الله په منځ کې شوی وي. یو عهد او وعده د ټولو بندیانو د الله سره شوی ده په عالم ازل کې شوی و. رب العالمین ورته ویلو الست بربکم زستا سورب نیما. ټول بندیان لا د ارواح په شکل کې چې الله ور سره یو وعده کړی و الست بربکم دیوی قالو بلا ولنا تزمونگا سی ربی. نو مونگا یو عہد دا اللہ سر دا کڑے چی اللہ پاک زمون رب دے. دویم عہد اغد مومن بندہ دے دا اللہ سر دغا عہد طول بندیانو کڑے دے. دویم لوز دا مومن بندہ دے دا اللہ سر چې هغه شهادت د لا اله الا الله دی. نو دی مومن دویم لوز د الله سره دا کړی دی چې ستا د ټولو حکمونو تابعداري بکوم. لا اله الا الله دا دویم عهد دی. دریم قسم عهد هغه دی چې یو انسانی د بل انسان سره وکي. نن سبا چې کم معاہدی کی گی سیاسی معاہدی چی کی گی غم پدی کی حساب دی. بدل تب معاہدو کی او چی رضای نپاسی جو مات بی خبر ختم وی دا سیاسی خبر آوا. لکنن سبا سیاسی خبر پدی مشہور ہے چی دا اسی خبر آوا بس وی دا سیاسی وادی دی خلق وائی. نو سیاسی معاہدی تجارتی معاہدی معاملتی معاہدی دا ټولی چې دی دا پدې کې شامل. یو جماعت د بل جماعت سره معاهده وکي. یو سیاسی جماعت د بل جماعت سیاسی جماعت سره یو عهد لوز وکي. ان العهد کان مسئولا د دې ټول وعدو به تپوس کیږي. یو تجارتی معاهدی د یو بل سره ملکونه د یو بل سره کوي خلق د یو بل سره کوي. یو معاملتی و د غدی معاهدی دی. نو دا قسم معاہدی چی دی دا اولنے قسم چی کمی ذکر شوی چی کمی دا اللہ و دا بند ترمنز شوی دی دا آغی پورا کول پا انسان واجب دی. دویم قسم چی کمی معاہدی دی که دا شریعت نا خلاف معاہدہ نئی نو دا آغی پورا کول واجب دی. که دا شریعت نا خلافی نو پا وقت ورطا اطلاو که چی ما دا سر معاہدہ کڑی وا خدا معاہدہ و عہد د شریعت نا خلاف تے زدہ پورا کوم نا دا بمات. نبی طریقہ دا دیو جن علماء لکی چی دو فریق دا یو بل سر عہد معاہدہ او کے یو فریق بیا دا وادین او تختی ندی پا عدالت کے دا قاضی سر کیسم جمع کولش او قاضی با دی مجبوری چی شابه دا وعده و سکی پورا کی ولیم دا وعده کولا نکا بندت یو عذر شرعی نوی او دا وعده اکڑو اغی پورا نکڑو دے با شرعن گناہگار او دے بندت با عملی منافق ویلے کی ذکر دا منافق درین خدیا آیت المنافق سلاس اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف
چې کله خبرې کوي دروغ به وایي چې کله وعده کوي نو خلاف ورزي به کوي دا د منافق نښه ده نو دې بنده ته عملی منافق ویلی شي چې دې وعده کوي او بیا وعده پوره کوي نه ځکه دا د منافق درې نښې نو وعده به بیا خامخا پوره کوي چې شرعي عذر درته نه ان العهد کان مسئولا بشک وعده چې د دې به تپوس کولی شي څنګه چې د نور فرائض او واجبات او د احکام به الله تپوس کوي نو دسی به د وعدیم کوي نو خپل پسې ذکر نشو چې وعده تپوس پکې نو سی چل وي مطلب دا ذکر زکه اونکو چې لوی خطرې طرف ته اشاره ده چې دا یو ټکی وشو چې ان العهد کان مسئولا د دې به تپوس کیږي د الله په نسبت لوی په خطر کې به پریوزي چې وعده دې ماته کړي او الله یې تپوس وکړي اوس وایي واوفوا الکیل اذا کلتم پورا پیمانه ورکوي چې کله پیمانه کوي وزنو بالقسطاس المستقیم او طول کوي په تلې برابر سره دا یو لسم حکم دی چې د لین دین چې څومره معاملات دي په هغې کې به د ناب طول ډیر خیال ساتئ او څوک چې په ناب طول کې کمی کې ډیر ممانعت راغلی ویل للمطففین حدیث مبارک کې راځي دا ویل یو کنده د په جهنم کې دا خاص کر الله د ناف طول د کمی کوونکو د پاره تیار کړی دا ډیر تاوان دی ګوره ډیر تاوان دی انا پا انا طول پورا ورکوي دی که ډیر دکانداران ګوره ذمہ دار راغلل ډیر دکانداران ډیر زیات کوشش کوي ما ډیرو ځایونو کې ولیدل خصوصا د سیخ دا دکانداران چې وي دی سړی ته سیخ اوتلی وي دا دومره دی ډیرو ځایونو کې دا اوتلل شي دا کم دنیا دکانداران ځانې په دې کې جهنم ته ورسو جهنم ته بس دا دومره دی کنه تاسو یو څو پیرې اوتلی تاسو ته به خپله اندازه وشي ما خپله ولیدل اومې کتل یو څو معاملات مې وکتل چې ډېر کمې په دې کې وختو نو دا ځان له جهنم کې ټکانه تیارول دي چې کم سړی ویل للمطففین الله ښکاره ویلي دي هلاکت ته د هغې کسانو دپاره چې څوک په ناف طول کې کمی کوي د ناف طول کمی مطلب دا دی چې د چا څومره حق وي د هغې نه کم ورکول چې دي دا حرام دي حرام دکانداران غټ احتیاط کوي غټ احتیاط کوي ډیره د خسران خبره ده چې بس یو دکاندار چې ناف طول خیال نه ساتي دله دا ګناه پوره ده نورې ګناه ته اډو ضرورت نشته په دې وجه علما وایي یو ملازم وي نوکر وي هغه د خپلې ډیوټۍ پوره حق نه ادا کوي دا په دې کې داخل ډیوټي پوره نه ادا کوي او تنخواه پوره علي اکثر سرکاری ملازمین ټول په دې مرض کې مبتلا دي دې وجه نه علما لیکي تجارت پیشه چې ده وایي دا د ملازمت نه غوره ده دا ټولو کتابونو لیکلي علما اکثر رای د تجارت ورکی او د ملازمت نه ورکی ځکه ملازمت او نوکری کې خامخا سړی ذمہ دار راځي خامخا دا ټول ډاکټران په دې کې مبتلا دي چې د ډیوټۍ ټیم به 10 غنټې او دی به ډیوټي کوي 8 غنټې او تنخواه به پوره علي ویل للمطففین دا ټول په دې کې داخل دي دیو جن علما وایي د تجارت د رزق چې څومره طریقې د معاش دی پاغي کې تجارت دا ډیره خشوبه ده ډیره خشوبه د خپل مرزي کار دی څومره پوری کوي هغومره پوری کوه نه کوي مکه و چوټي کوي چوټي کوه خو چې ملازم شنو عند الله به خامخا ذمہ دار راځي یو ملازمت ته او یو پکې مزارعتم د زمیداری خو علما وی دام خپېشه د تجارت نه زکا وی په مزارعت کې د سړی عبادت بیٹې مې کله په پوله مانځه ته ولاړی او کله په پټی کې ولاړی ټول عبادت بیٹې مې
نو ملازمت کې به عند الله ذمہ دار راځي، مزارعت کې به ټول عبادات بیٹه مشي، کله به د خلو په کپړو کې مونږ کړي، کله د خور باندې، کله یوزه او کله بلزه. خ شعبه چې دا د رزق هغه چې دی هغه تجارت دی. خو کاش چې زمونږ تجارانو تجارو دو عملونه کوله. نبی علیہ السلام فرمایي کم کس چې تجارت کوي او د دو کار کوي، یو رښتیا وایي، یو د امانت خیال ساتي. التاجر الصدوق الامین، کم دکاندار او کم تاجر چې رښتیا وایي او د امانت خیال ساتي، د دواړو جهانو سردار فرمای مع النبیین والصدیقین، دی به د قیامت په ورځ الله د پیغمبرانو سره یو ځای ودرې. چې رښتیا وایي او د امانت خیال ساتي. نو خدای دې دا ټول دکانداران رښتینی کړي. نو ښه د دکاندارانو د دروغ وسې غربا خیجي، غربا داسې دروغ وایي چې تسبیح به سره پلاس کې سمه شړقا به تې وباسي، خو چې معاملاتو ته یې کې نو وچ دروغجن داسې دروغ وایي چې هغه دروغ چاله ورزیم نه. ښه نو چې کم دکاندار او تاجر رښتیا وایي او د امانت خیال ساتي، د حشر به الله د انبیو سره کوي. دا ډیره ښه شعبه ده، خو رښتیا پکې وایي او د امانت پکې خیال ساتي. رزق کې به ډیر برکت دی. تجارت ډیره ښه شعبه ده، تجارت دې کې به ذمہ دار ناراضي. ا دې نورو نوکرو کې سړی ډیر ذمہ دار راځي، دیاړي مار او ملازمین هم ذمہ دار راځي. نایک ته په شي جزان لړړه ولګي، خبر کې 2-3 غنټې ودشي او ماخام مزدوری پورا والی. دم نقصان دی. ها دم نقصان دی. دا مالک له دوکا ور نه کړلا، دای ځان د خپل ایمان له دوکا ور کړل. دوکا بیمار شولې تکلیف دی، مالک ته وای ما ګنټه نیمه آرام کړي، ز بیماروم کار مې نه دی کړي، د معمول مطابق چې کم د دیاړې ټیم او ما پکې ګنټه دیاړي کم کړي دا ترانه پیسې کټکای کټ کرانه کاغذ له خپل خوشحالي درکې پورا دی درکې. نو خبره ده چې د دې خیال ساتي، نو رزق کې بم برکتی. اکثر دې رزق کې برکتوم نه دا پکې ولې نه، دا وجه ده. ها تاجر سړی ته ګوره هر ټیم به جیب ډکه، ملازم ته ګوره هر ټیم به جیب تش، هر ټیم به تش جیب ګرځي. د تاجر په لکشي کې به برکتی. ها نو دا ډیره د برکت شعبه ده د تجارت لپاره. نو دې کې ډیر خیال کو. نو ځکه وی اوفل کیل، الله وی کیل پورا ورکوي، پیمانه پورا ورکوي. اذا کلتم چې کله چاته سیستلی نو پورا ورکوي. وزنو بالقسطاس المستقیم، او الله وی تول کوي په تله برابر سره. چې تول کوي نو په برابر تله باندې تول کوي. ښا یو بل غټه تله د بیا باغې ته مخامخ شیدا تول بدلل ته تلی. ښا دا نن چې ته تله ورکوي داسې یو تله به الله لګولي، دا ټول تولونه به بیا هلته تلل شي. نو ځکه الله وی تول کوي، خو بالقسطاس المستقیم، په تله برابر باندې. ښا په تله برابر. ذالک خیر، دا خبره ډیره غوره ده. واحسن تأویل، او ډیره ښه ده په اعتبار د انجام سره. خیر دی که تا سیز لږ درون ورکه، 1 روپۍ نندې هغه ته زیاتي لاړله نو خیر دی، خو چې ته تول کم ورنکې او ته پکې عند الله ذمہ دار رانشي. او بیا به په چا پسې ګرځي. څومره ګاکونه به د کم کلي نه او د کم علاقې نه به راغلی، نو بیا به چا پسې ګرځي. فرمای ولا تقربوا مال الیتیم، منز دے کے گئے مال د یتیم تا الا باللتی، مگر پا اغی طریقی سره یا احسنو چی غوردا، حتی یبلغ اشدہو تردی پوری چی دی ارسیگی خپل زوانی تا اغی پوری بولدا مال حفاظت کئی خواہ، او چی کل دے زوانی تا ارسی دے بیا یتیم ندے خواہ، دا یتیم حکم ختم دے. یتیم چی کل زوانش چی موری مڑی دتا یتیم نوی خواہ، چی پلاری مرشی دتا یتیم وائی. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، پورا کوئی عہد لرا وعدی لرا،
ان العهد بیشک وعده چې د کان مسئولا د دې به تپوس کېدلی شي واوفوا الکیل پورا ورکوي پیمانه اذا کلتم کله چې پیمانه کوي وزنو او تول کوي بالقسطاس المستقیم پتلنی برابر باندې ذالک خیر دا غوردا واحسن تأویل او ډیر خدد انجام په اعتبار